سترګې وشمیرئ. واوره خالکانو زه اوس تاسو ته یوه قصه لولم. ډېر کلونو پخوا یو پاچا د یوې ملکې سره ګډ ژوند کاوه. هغوی ډېر خوشحاله وو. یوازې یو شی هغوی کمبود درلود. هغوی 2 زامن درلوده، خو د یوې نجلۍ د لرلو په هیله وو. یوه شپه چې ډېره طوفاني شپه وه، یوه کوچنۍ نجلۍ د ماڼۍ دروازې ته راغله او اواز یې وکړ، دروازه خلاصه کړئ. هغې څه چیغه وکړه؟ هغه وایي چې دروازه خلاصه که. هی هلته یو توتي دی. حمیدو ته هم غواړې چې سبق ووایې؟ زه ښوونکي یم. زما نه یې وروسته تکرار کړه. زه میتو یم. زه میتو یم. ښه میتو میتو. زه میتو یم. تیره شپه یو غل زما وزه غلا کړه. ښه زه باید اوس لاړ شم. هیله کوم دروازې بندې کړئ. موږ باید هغه غل پیدا کړو. توړې خدای په امان. صاحبه بخښنه غواړم چې ستاسو وخت مې ونیو. ما میتو ته خبرې کول زده کول. مینې وخت مه ضایع کوه. خو دې ته غوږ شه، زه میتو یم. زه میتو یم. زه خبرې کولی شم. واه ډېر ښه. راجو نن دې په ښوونځي کې څه زده کړل؟ ډېر شیان. اوس زه کولی شم چې خپل نوم ولیکم. ښه راجو ته باید په ښوونځي کې ډېر کوښښ وکړې. پلاره زه هم غواړم ښوونځي ته لاړه شم. نه مینې، مور دې تا ته په کور کې ضرورت لري. پرېږده چې ښوونځي ته لاړه شي. انجونې ضرورت نه لري چې ښوونځي ته لاړې شي. خو زه غواړم چې لیک او لوست زده کړم. کوم شی چې ته باید زده کړې هغه د خپل کور ساتل دي. زه هم غواړم چې لیک او لوست زده کړم. د څه لپاره؟ اوس لاړه شه، لږې اوبه راوړه.
مینې کاش چې ته هم ښوونځي ته تلای شوی. خدای په امان. میتو ته ولې ښوونځي ته نه ځې؟ بلې ته ښوونځي ته لاړ شه. هغه څه چې ښوونکی درس ورکوي هغه زده کړه او بیا ماته یې زده کړه. میتو د توتیانو سبق ویل نه خوښېږي. زما څخه پوښتنه مه کوه. او میتو هیله کوم. هلکانو راځئ چې د دوو پړه اجرا کړو. یو دوه دوه یو دوه 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 څلور یو دوه 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 څلور درې دوه شپږ. سمه ده. مننه میتو. ښه میتو څه دې زده کړل؟ یو په دوه 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 په دوه دوه څلور. پرېږده چې زه یې ووایم. یو په دوه 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 په دوه دوه څلور. درې په دوه دوه شپږ. میتو ما زده کړل. زه بیا کوښښ کوم. دوه په دوه 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 څلور. وینسئ. هی هغه غل ودروئ. مینې څه خبره ده؟ وینسئ یو غل زموږ چرګې غلا کړې. ودرېږه ودرېږه غله. غل ونیسئ. غل ودروئ. ودرېږه ودرېږه. آیا هغه غل دی؟ غل ودروئ. ودرېږه غله. آیا هغه غل دی؟ ودرېږه یې غله. ستانه ډېره مننه. تا غل ونیو. آیا تا غل ولید چې چرګه پټه کړه؟ ما ونه لیده. نو ته څنګه زر پوه شوې؟ ما وشمیرل. تا څه وکړل؟ ما خپلې چرګې وشمیرلې. ته ډېر هوښیار سړی چې خپله لور دې ښوونځي ته لېږلې ده. بله خو
کله چې نجونې تعلیم یافته شي زما لور د کوزګرۍ کارګاه لري هغه او زما زوی زما د ژوند مصارف راکوي او زه ډېره خوشحاله یم چې ښوونځي ته تللی یم او ما دا هم زده کړي دي چې څرنګه خپل ماشوم صحتمند وساتم. زما لور هم تر 5م ټولګي پورې درس ویلی دی او هغه اوس کولی شي چې ما ته خط ولیکي. اوس باید ټول نجونې او هلکان ښوونځي ته لاړ شي او ښوونځي ته تر پایه ادامه ورکړي. هو سمه ده مینې ته باید سهار له سبا نه ښوونځي ته لاړه شي. رښتیا؟ البته زه موافقه یم. وروسته له نن ما ته هم لیک او لوست زده کړه او ته ما ته پخلی زده کړه. څومره به خوښ شم چې زه او ته دواړه په ګډه ښوونځي ته لاړ شو. تا ته چا حساب درس زده کړې ده؟ زما یو ملګری چې ښوونځي ته ځي. هغه څوک ده؟ زه پینټو یم.